درې بنیادونه دي د اسلام. یو بنیاد د اسلام شهادت الله اله الا الله، دا یو بنیاد دی. او دویم بنیاد د اسلام چې دی شهادت ان محمد رسول الله. او دریم بنیاد یې سره عمل صالح، نیک عمل کول، دا د اسلام دریم بنیاد دی. او کو لک تفصیل کې نو داسې ویل شي چې د اسلام 15 ارکان دي، 15 اصول دي. د لا اله الا الله او د محمد رسول الله دا یو رکن دی. د مانزه دا دویم رکن دی. زکات ورکول دریم رکن دی. حج د بیت الله څلورم رکن دی. او صوم رمضان روزه نیول دا د اسلام 15م رکن دی. چې د دې 15 رکنونو کې یو رکن کې فرق راشي نو داسې کېدی شي چې د دې انسان د آخرت زندگی تباہ و برباد شي. د ځان د پوهه کولو لپاره د انسان په بدن کې ډېر اجزا شته، ډېر اندامونه دي، لاسونه دي، سترګې دي، غوږونه دي، پوزې دي. علماوی تقریبا 360 اندامونه دي د انسان په بدن کې. دا ټول په خپل ځای باندې یو ډیر اهم هر یو جز چې نه نو د انسان بدن ته په نقصان رسیږي او ژوند ته په نقصان رسیږي. خو ځینې اجزا د انسان په بدن کې داسې دي کو نو الله مکه کاغه وشوله نو بیا ستاره دنیا ژوند به ټول خراب شي. د ټولو نه بر سره د زړه حیثیت ته کدی زړه کې چرته فرق راغی، کدی زړه یو والدین بن شو، کدی زړه کې لغون ته خطر او نقصان پیدا شو، ستا زندگی به ټوله خرابي. بس بیا وخت هم نه غواړي، ستا د ځنکدن حال هم وګت کېږي نه، بس سمدستي به ستا ساتلي. بس ستا په بدن کې آینه ده، ځان ډېر لوی حیثیت لري. که آینه دې خراب شوله څه وخت کېدی شي څه وخت به ژوندی یي، خو ژوند به دې ختمیږي ډېر زر. ستا په بدن کې پاپوسان دي، ستا په بدن کې مازغه دي، دماغ دي، ستا په بدن دا هغه اجزا دي که دا خراب شو نو ستا د دنیا ژوند خرابېږي. دقه شانته د دین او د اسلام هم څه اجزا دي، څه اعضا دي، څه اندامونه دي، څه ارکان دي. که دا خراب شو نو ګورې سوچ کوه بیا به د آخرت زندگی بیخي تباه شي. ګورې